ټولو درس واخیسته؟ سمه ده، یعنې نور کومه ستونزه نشته؟ 2 ورځې کېږي سمونه دې خوړلې وږي یو. ډېر کم عقل یې. د سازمان غړي هېڅکله شکایت نه کوي. زموږ لوږه د سازمان لپاره یو لوی خدمت دی. تاسې هېڅ سختي نه ده لیدلې. یوازې 2 ورځې مو خواړه نه دي خوړلي. اوس چې تاسې خواړه غواړئ نو باید غلا وکئ. راټول شئ، وګورئ وګورئ دا د پاشا کوڅه ده. دلته د یو زرګر دکان دی. ستاسې له منځه 2 کسان ټاکم. هغوی به د کوڅې په 2 څنډو کې درېږي. وروسته بیا کاکا دا په څو دي؟ 310 لیرې. 310؟ هو. کاکا د کوم ځای؟ د ارزروم یم. ښه وګوره مونده رسه. کاکا هم ستا وطن دا راوخته. په ارزروم کې د کوم ځای؟ د مرکز یم. د مراد پاشا له سیمې یم. تاسې؟ زه د حسن قلعه څخه یم، د کوهندر له کلي. او ډېر ښه. د صالح افات له کلي. کله چې زه کوچنی وم زما پلار او مور بور ساته کډه کړې وه. هو پوه شوم. ښه کاکا دا په څو دي؟ دا 300 لیرې. 300؟ هو وروره 300 لیرې. دا راکه کاکا. سمه ده. وروره ته 300 راکه بس نه کوي. ولې؟ هم د یوه ولایت نه یو او هم پولیس یې. ښه او دا دې زما له خوا تاسې ته ډالۍ وي. سمه ده. ژوندی اوسې کاکا. ښه نیت لرې خو نه یې شم منله، ځکه چې پولیس یم دا نه شم منلی. یوازې په دې کارت کې پیسې څو قسطه که بسه نه کوي. وګورئ خپل شاوخوا ته ښه وګورئ. دا ټول خلک په خوب کې دي. ټولو ته چال ورکړل شوی. ټول غولول شوي دي. هېڅ یو یې هم نه پوهېږي چې هغوی د سیسټم غلامان دي. موږ انقلابیان ازاده او خپلواک خلک یو. د خپلواکي او همداسې انقلاب لپاره باید خپل کار وکړو. سمه ده؟ سمه ده. سمه ده وروره. هغه چیرته د منده رسه؟ د حصار. هغه د حصار د پیر او پلور مرکز. مېرمنې مې یو سره نه غوښتي وو. اوس چې راغلي یو هغه به هم واخلو. والله سم نه پوهېږم امیر صاحب. همدلته به کوم چېرته وي امیر صاحب، خو زه به له دې سړي نه پوښتنه وکړم. راځه راځه هسې هم وخت لږ دی. غونډې ته ناوخته کېږي. بل وخت به بیا راشو. راځه. وګورئ څنګه چې مخکې مو خبرې کړې وې. بردانه ته به د کوڅې څنګ کې درېږي. جمالي تم له ما سره راشه. که دښمن یا پولیس مو ولیدل نو ما ته به یوه شپه لاقو وهئ او په کوڅو کې ځان ورک کئ. سمه ده؟ پام کوئ چې ونه نیول شئ. هر څه د انقلاب او خپلواکۍ لپاره کوو. سمه ده؟ سمه ده. سمه ده. حالا نو مسلمانه د څه شي مسلمان دین او ایمان اوس پرېږده. هله زر کوه زر کوه. سمه ده. هله هله
سمه ده زویه درکوم یو څه لا وکړه سمه ده بیړه وکړه زر کوه سمه ده زویه ودرېږه بیړه وکړه زر کوه هله دلته څه خبره ده خیر کې خدای ته څه کوې لیونی شوی که څنګه ویل د زما ورور یې ما چې هر څه کړي ستا لپاره مې کړي ولې نه البته ومې لیدل چې څه دې راسره وکړل لیونتوب مه کوه باردانه سیرو به تا ووژني هغه چیرته دی وتښتېده بې شرفه دا ځل د کار ختمه و مخکې شه هله موټر ودروه توبه خدای توبه ای خلکو امبولانس ته زنګ ووهئ خدای ته مرسته وکړه بله پولیس عمر کاکا مظفر خدایا پولیس یم څه شوي د وسلې غږ مې واورېده کله چې راغلم مظفر او عمر کاکا دواړه په ځمکه لوېدلي وو سمه ده هغه کسان مو ولیدل څو کسان وو جامې څه ډول وې مخې په تورې خولۍ پټ کړی وو ما له شانه ولیده جاکټ یې اغوستی وو خړ رنګي وو جیغ قادي وو یو سل اتیا یا یو سل نوي سانتي قادي وو څنګه یې ته ووژلې مظفر کاکا له تا نه یې څه غوښتل مظفر کاکا له تا سره یې څه وکړل مظفر کاکا مظفر کاکا 45 درویش نه مرکز ته دومرانې سیمې پاشا کوڅه کې 2 کسان وژل شوي بیا یې تکراروم دومرانې سیمې پاشا کوڅه کې 2 کسان وژل شوي مجرمین تښتېدلي دي پوښوم سمه ده 45 درویش نه مرکز ته مرکز یې اوري د یو کس نښې نښانې درته وایم ویې لیکه مورې زه یم باردان مورې چیرته ده پولیسانو له ځان سره بوتله پولیسانو هو خدای پوهېږي مور سره به مې څه وکړي فانی دنیا عامر صاحب له پولیسانو نه مخکې د پیښې ځای ته یوازې ته رسېږي څه پیښه شوې نجیب عمر صاحب پیښه څنګه یې چې وینې اجازه راکړئ هیله کوم سمه ده موږ به اوس لاړ شو مظفر کاکا څنګه یې ته ووژل خدای دې هغوی ووژي
خدای دې وبخښه. اما خفه کېږه زه ښه یم. سهار په خیر. نن څنګه یې؟ نن ښه یم مننه. سیروم درته ګټه وکړه؟ دا حالت ډېر د فشار او ستړیا له امله در باندې راغلی. په دې ورځو کې په ځان ډېر فشار مه راوړئ او هر څومره ژر چې کېږي له یوې نسایي ډاکټرې سره وګورئ تر څو د ماشوم پیدا کېدو پورې تاسو د درملنې لاندې ونیسئ تر څو کومې ستونزې سره مخ نه شئ. سمه ده. بیا هم مننه کوم ژوندی اوسئ. ورځ په خیر زیجا. ژوندی اوسئ. ستاسو دې هم په خیر وي. مهرباني وکړئ ملګرو. ملګرو پوهیږئ زموږ د نن ورځې د راټولېدلو لامل هغه پروژه ده چې په وزارت کې منظوره شوې ده او باید پلي شي. زمونږ په هیواد کې جرمي ګراف ورځ په ورځ لوړیږي. بیا هم زمونږ په هیواد کې دا ګراف د نورو په پرتله ډیر ټیټ دی ځکه چې تاسې هم پوهیږئ. دا ګراف زمونږ په هیواد کې ولې ټیټ دی؟ پوهیږئ مهم لامل دا دی چې د دې هیواد خلک د تاریخي او دیني اړخه هم جرم ته ډیر بد فکر کوي. ملګرو ځینې ټولنیز لاملونه لکه په ټولنه کې مجرم ته په بده سترګه کتل او د کورنیو پیاوړی جوړښت هم پکې ډیره ونډه لري. ای پرونی محفل څومره ښکلی و همداسې نه ده؟ هو رښتیا وایې زړه مې و چې لږه نوره همالته پاتې شم. هو والله ښه به و خو ماشومان راتلل څه مو کړي وای؟ لورې دا د څومره خوندور پوخ کړی په لاسونو د برکت شه. دارو دې شه. هی خدایه ماشومان مې یاد کړل. الپر نن ناوخته کړه. خیر دی خورې ارامه اوسه. هغه خو نوی له ښوونځي رخصت شوی خو نیم ساعت تیر شو. ته تل منفي فکر کوې. کیدای شي له ملګرو سره په لوبه کې بوخت وي. خو په دې وروستیو کې زموږ د هیواد په جرمي ګراف کې ډیر زیات جدي لوړوالی راغلی ښکاري. د پولیسو په تشکیلاتو کې په کال کې 483,263 بیلابیل جرمونه ثبت شوي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سږکال 8 سلنه زیات شوی. البته د دې لوړ شمیر یو لوی لامل زموږ په ملت کې د اخلاقي ارزښتونو راټیټېدل هم د وخت په تېرېدو سره زموږ په ټولنه کې هم اخلاقي ارزښتونه ډیر راټیټ شوي دي. کورنیزې اړیکې د پخوا په شان هېڅ پیاوړي نه دي. اوس په ټولنه کې داسې جرمونه وینو چې پخوا به هېڅ داسې جرمونه ان په سترګو هم نه لیدل کېدل. ملګرو نه زه یې نور نشم زغملی. اوف انري خورې سمه ده. اولادونه دې در باندې ګران دي خو لږ څه ارامه اوسه. شمیره هم بنده ده. خیر دی نو څه خبره ده؟ وګوره خورې یو 9 کلن ماشوم ته دې ولې موبایل اخیستی؟ لږ فکر وکړه دومره کوچنی ماشوم موبایل باندې څه کوي؟ خیر دی په دې زمانه کې هر کار شونی دی. او هو پلار یې پولیس دی ډېر دښمنان لري. عایشې کو زوی مو کوم چا تښتولی وي بیا؟ هنري خورې ولې باید څوک تښتوي؟ کیدای شي له خپلو ملګرو سره سینما ته تللی وي. سینما ته؟ داسې شي سینما؟ زما زوی زما له اجازې پرته سینما ته نه ځي. او هو تر اوسه ډېر کوچنی دی. نه داسې نه کېږي نجیب ته زنګ وهم. انري خورې یو بل مهم کار د پیښې او جرم رامنځته کېدو څخه وروسته بخښنه غواړم ملګرو. کله چې یوه پیښه وشي زر تر زره باید مجرمین
ونیول شي او ثبوتونه راټول شي چې دا کار د پیښو د مخنیوي لپاره هم ډیر مهم دی. او ګوره خاوند چې پولیس وي بیا داسې کیږي ورسره اړیکه نشي نیولی. هنري خورې راځه کېنه آرامه اوسه. یوه شېبه خورې ستا خاوند ته به زنګ ووهم. خورې ته ډېره اندېښنه کوي. په همدې موخه یوه داسې ډله جوړول غواړو چې ټولنه کې ارامي راولي او په بېلابېلو پیښو کې په بیړنیز ډول مداخله وکړي او له نورو برخو سره مرسته وکړي او د دې ډلې دندې به بله هنري خورې. بله مندرسه نجیب ورور سره د اړیکه نشم نیولی. ته پوهېږې چې چیرته دی؟ خورې اوس په غونډه کې یو. باید تلیفون بند کم خورې. خپل موبایلونه مو بند کړئ هیله کوم. خانو مونږ پریکړه کړې داسې یوه ډله جوړه کړو چې په بېلابېلو پیښو کې په بیړنیز ډول مداخله وکړي او مرسته وکړي. باندې که ستا خاوند هم که نه ټول یو شان دي وایي چې موږ غونډه لرو. دا چې دلته څه شوي په موږ څه کېږي هیچا ته هم مهمه نه ده. ټول خپل کار پسې ورک دي. توبه خدایه. څنګه چې تاسو ټول پوهېږئ د دې ډلې نوم بیړنۍ ډله ده. لکه څنګه چې هر روغتون ځان ته بیړنۍ برخه لري او هلته هر ډول بیړني ناروغ ته ډېر ښه خدمت کیږي همداسې دا ډله به هم زموږ د تشکیلاتو په یوې ځانګړې سیمه کې چې د عکس سیمې په نوم یادېږي هلته به خدمت کوي. د دې سیمو په ځانګړنو خو تاسې ټول خپله ډېر ښه پوهېږئ. بیخي د یو روغتون د بیړنۍ برخې په څېر ده. په لومړۍ ورځ ناوخته راغلی. بخښنه غواړم امر صاحب په بیړنۍ برخه کې وم. میرمنه مې ناروغه شوې وه. شفا دې وي. سمه ده مهرباني وکړه کښېنه. نوم دې عاقف و که نه؟ هو امر صاحب. کښېنئ. وبخښئ اغلې لږه لاره راکولی شئ؟ هو سم وویل. د بیړنۍ برخې هو بیړنۍ ډله بیخي د یو روغتون د بیړنۍ برخې په څېر ده. د امنیت او پولیسو له نورو برخو سره به مرسته کوي او بیړنیو پیښو کې به مداخله کوي. زموږ ډله 111 غړي لري. له ډېرو غړو سره له پخوا نه پېژندګلوي لرو او ځینو سره په لومړي ځل کار کوو. قدرمنو ملګرو وروسته له دې خورې کېنه زه درته یوه خبره کوم. سبا ته زموږ د واده کلیزه ده. ته رښتیا وایې؟ 8 کاله پوره شول. ماشاءالله ستا په یاد دي خو د هغوی هېڅ هم نه دي په یاد. البته چې هېرېږي به یې ځکه چې کارونه یې ډېر دي خورجانې. په اصل کې هم د هم بسنه کوي چې پیادې وي. رښتیا وایې د هغوی کارونه هم ډېر زیات دي. ودې لیدل یوه اړیکه هم ورسره نشم نیولی. څه وکړي نه خورجانې د هغوی دنده ډېره سخته ده. چا هغوی ته ویلي چې لاړ شئ پولیس شئ؟ داسې مه وایه خورې. تا چې له نجیب ورور سره واده کوه پولیس نه و؟ پولیس و. ښه نو واده به دې ورسره نه کوه خورجانې. دومره وخت وروسته ته دا خبره کوې؟ نه خورې نه یم عادت شوې. مونږ د پولیسانو په توګه د هېواد عادي وګړي یو. د خلکو له منځ نه راغلي یو. خپل خواړه یو بل سره شریکوو او تل د حق پلوي کوو. د پولیس او مجرم ترمنځ یوازې یوه کوچنۍ کرښه ده. پولیس په خپل چاپیریال کې باور رامنځته کوي خو مجرم ډار خپروي. پولیس تل حقوق او قانون مراعات کوي خو مجرم قانون له منځه وړي. کله چې خلک موږ وویني باید ونه ډار شي، باید خوشحاله شي، باید ووایي چې په دې خلکو باور کولی شي دوی له موږ نه ساتنه کوي. دا ښار او خلک چې موږ ته امانت سپارل شوي د دې خلکو په ساتنه او څارنه کې تاسې ټولو ته بریالیتوب غواړم. خدای دې له موږ سره مرسته وکړي.
مور مې له هغوی سره ده. د دې لپاره چې هغه ووینم باید خپل ځان تسلیم کړم. که د باندې وځې دښمن یعنی پولیس لا تا په نظارت خانه کې ټوټه ټوټه کې پوه شوې که زموږ دښمن ته هر چېرته وویني نو وژني دی یوازې تا نه مور دې هم درته وژني هلکه په خبرو مې پوه شوې پولیسو ته نشم ورتللی یوازې یو ځای ته تللی شم. کار خلاص شو چتن وروره اوس یې خرڅوم هو وروره دا کار ماته پرېږده 2 کسان ختم شول سمه ده خورې ګرځېده خو زما سر وګرځېده د خدای لپاره کښېنه. خدای دې وکړي چې الپر وي. مورې هاي الپره ته چیرته وې زویه هله دننه راشه. چیرته وې زویه څو ځلې مې درته زنګ وواهه ولې دې ځواب رانکړ؟ موبایل مې زویه ته غواړې چې ما ووژنې ها؟ غلی شه زویه ما ته مور مه وایه په خپله ګناه اعتراف وکړه. اوف مورې هله ووایه زه یې اورم چیرته وې څه دې کبل؟ مورې له خنجې نه وروسته ملګرو سره مې یوه دکان ته لاړم کمپیوټري ګیمونه وګورم. ګیمونه مو وکتل؟ خانه موبایل دې ولې بند و ها؟ چارج یې خلاص شوی ځکه بند وی. هنري خورې او دې لیدل ته هسې خفګان کوه. هله نو زویه دننه لاړ شه وروسته له دې د موبایل چارج وه بیا ښوونځي ته ځه سمه ده؟ سمه ده مور جانې. کوټې ته دې لاړ شه. عایشې د مور مسؤلیت له هر څه نه زیات وي. سنبل مور مې څنګه ده؟ هماغسې ده تشناب ته تللې ده؟ تر اوسه مې نه ده کتلې. سنبل جانې شپې لپاره کوم څه ته اړتیا لرې؟ ناهلې مې خورې. سمه ده د لیدو په هیله. ورځ بخیر. ورځ بخیر. زما نوم عکیف دی. خوشحاله شوم چې در سره مې وپېژندل. زه هم حلیمه یم.
وای 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 څوک راغی ها که بل ځل دې داسې یو کار وکړه په وهلو به دې مړ کړم په خبره پوه شوې هله چمتو شه 15 دقیقې وروسته چیرته ځو ودرېږه ته همدلته په تماشه سلام علیکم علیکم سلام سره زر مې خرڅول مهرباني وکئ موږ مو خدمت کیو ښاغلیه ژوند دی نو هېڅوک یې په ارزښت نه پوهېږي یوه ورځ به ښه او بله ورځ به ګورې چې سرطان لرې خیرت خدای شفا دې وي مور مې سرطان لري مجبور یم چې د خپلې مېرمنې سره زر خرڅ کړم سند نه لري څه وکړو همدا به زموږ په تقدیر کې و شفا دې وي وروره ژوندی اوسې مهرباني وکړئ مننه کوم ښه ورځ ولرئ هیله کوم تاسې هم بیا دې هم شفا وي مننه اړتیا نشته چې ویې شمېرم خپله پوهېږئ بله 155 هو یو خبر مې درکوه یو مشکوک کس دی پولیسیا لاسونه دې پورته کړه خبره ده لاسونه مو پورته کړئ هلې لاسونه مو پورته کړئ پنځه څلوېښت 12 نمبر کس دی او جقه دی سړی چې دریشي اغوستې ده د چادر کوڅې کې پورته وتښتېده بیا یې تکراروم یو جقه دی سړی دی چې دریشي اغوستې ده د چادر کوڅې ته پورته وتښتېده یو کس مو ورته ونیو مشکوک کس سره مرکز ته درځو سمه ده بیا یې تکراروم بل کس مو سره دی مشکوک کس سره مرکز ته درځو سمه ده نوې مکار پیل کړ او ته دې پیښو ته وګوره دا پیښه د تیرې ورځې له غلا سره اړیکه لري په هغه به پوه شو امر صاحب خو زه فکر نه کوم ښکاري چې عادي جرم دی باید لا ډېره څېړنه وکړو زما پام کېدای شي اړیکه ولري دا د پیښې په شان نه ښکاري امر صاحب د زرګر دکان ته لاړم د دکان له امنیتي کمرې نه مو د مشکوک انځورونه مو ترلاسه کړل هغه کسان مې هم پیدا کړل چې د تیرې ورځې د غلا او وژنې پیښې شاهدان انځور مو هغو کسانو ته ښکاره کړ ځینو شاهدانو دا کس وپېژانده رسمي اظهارات مې هم واخیستل آیا د دې کس په اړه مو معلومات پیدا کړل هو امر صاحب سیرو کاسا دا هماغه کس دی چې د پولیسو په غونډه هم د برید پلان درلوده
مانداره صاحب دا کاس په هر ځای کې ګډوډي رامنځته کوي یو ورځ هلته یو ورځ دلته فکر کوم اجل را رسیدلی هغه کس چې نیول شوی له هغه نه مو اظهارات واخیستل نه نجیب امر صاحب زه یې اوس اظهارات اخلم ما له دې سره یوازې پرېږده په سترګو امر صاحب نوم دې څه دی بردان کاسا بردان کاسا بردانه د کوم ځای د یارباخر نه یې که نه سنګور ورورا سنګور ورورا سنګور ورورا راشا عاقفه ما ته رانږدې شه سنګور ورورا مه ډارېږه سمه ده هېڅکله مه ډارېږه زما رایا ژمنه وکړه ژمنه ده ورورا ژمنه ده سنګور ورورا سنګور ورورا سنګور ورورا سنګور ورورا ما ته دروغ مه وایه وروره والله چې زه د استانبول یم همدلته پیدا شوی یم البته ما باندې ملانډې وهې ها تیموره دلته راشه ته له یو ماشوم نه څېړنه کوې خو مدیر صاحب زموږ موخه دا ده چې دغه زړه لاسته راوړو ته تر اوسه زموږ د کار په لومړیتوب نه یې پوه شوی وږی خو به نه یې بردانه که د باندې ووځې دښمن یعنی پولیس به په نظارت خانه کې تا ټوټې ټوټې کې پوه شوې زموږ دښمن چې هر چېرته تا وویني وژني دی یوازې تا نه مور دې هم وژني هلکه په خبره باندې پوه شوې داسې مه کوه بردانه وګوره ساعت 100 بجې شوې وږی شوی به یې زه خو وږی شوی یم خواړه خورې درته راوړم بردانه زه خو وږی یم هغه هم ډېر زیات ولا نن مې سباناری هم نه دی کړی خواړه درته راوغواړم سمه ده وبه یې خورو شړومبې هم ورسره څکې سمه ده راوبه یې غواړم وامه اورېدل مونږ ته خواړه راوړئ سمه ده امر صاحب زه له بردان سره خواړه خورم هله مهرباني وکړه هله بردانه وخوره که نه زه یې نه خورم ښه نو زه یې هم نه خورم وګوره زه م ستا په سر د نادلو اوسېدونکی یم زموږ دود دا دی که مېلمه څه ونه خوري بیا یې کور به هم نه خوري هله واخله
ته مې کله پخوا لیدلې وې بردانه نه 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 څېره دې ماته ډېره اشنا ښکاري کوم ځای کې مې لیدلې موړ شوې وای یعنې ته د خدیجې ترور زوی ها وای وای ژوند ته وګوره مونږ ته هر ځای کې لټولې خو ته خپله زموږ لاسته راغلې پوهېږې مور دې زما ارواښه د مور ته ډېره ورته ده انسان هغه وخت د مور په قدر پوهېږي چې له لاسې ورکړي وروره مور پسې مې خفه شوی یم پوهېږم زویا پوهېږم مور دې دلته راولم زویا هله نو اوښکې دې پاکې که مه ژاړه هله واخله مانداره سه خدیجه ترور دلته راولې سمه ده سمه ده امیر صاحب ته دې کار ته وګوره لوی مدیر کوچنیو کارونو کې ځان بوخته دی همداسې نه ده وروره د چا تر شا خبرې مه کوه که دومره زړورې مخامخ هم دا خبره وکړه نوربانو کورنۍ دنده د خلاصه کړه لورې نن مې کورنۍ دنده نه درلوده مورې ته دا شیان ګورې لورې څه خبره ده نو مورې ته هر سهار د صحرا سریال ګورې زه هم دا ګورم څه خبره ده زه خو داسې سریالونه نه ګورم زه یوازې معلوماتي خپرونې ګورم بس او هو ستا دا ژبه څنګه دومره اوږده شوې ده مورجانې خبره دې اوږده کړه فکر کوم کوم څه مې پیدا کړل یوازې تا نه مور دې هم وژني هلکه په اوس وخت کې د هغه خوشي کول د هغه په زیان دي هله ومې وهه راشه زر کوه امیر صاحب مانداره صبر وکړه وای وای